د عالمی فوجداري عدالت چې کوم دی نو هغې د کوم چې د طالبانو مشر دی ملا هیبت الله خونزاده صاحب او کوم چې د هغې چیف جسټس دی هغه عبدالحکیم حقانی صاحب د هغه د ګرفتارۍ اډر جاري کړی دی چې یاره دا تاسو ګرفتار کړئ او وجه څه بیانوي وجه دا بیانوي چې یاره دوی په زنانو باندې هلته کې پابندیاں لګولي دي او زنانو ته دوی خپل بنیادي حق چې کوم دی د تعلیم هغه نه ورکوي نو یاد ساتئ ګورئ هلته کې د دې په باره کې د پاکستان علما چې دي مفتی تقي عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه زموږ د KPK غټ علما چې دي هغوی ټولو ګورئ په دې په باره کې باقاعده خطوط لیکلي دي هلته کې طالبانو ته هغوی سره خبره کړې ده خو د هغوی ورته هم دقه جواب راځي چې نه موږ د زنانو د تعلیم خلاف نه یو که مدرسې دي هغې ته د تعلیم حاصلولو لپاره د زنانه ځي نو موږ یې نه منې کوو موږ د زنانو د مخلوط تعلیم خلاف یو چې کله دا زنانه مخلوط هلکان او جینکې دا یو ځای نو د هغې موږ خلاف یو نو موږ د هغې د ختمولو کوشش کوو نو که چېرې موږ داسې یو قدم وانخلو نو دا بیا نه ختمیږي نو د دې د وجې نه موږ داسې یو قدم اخلو نو یاد ساتئ دا خو د هغې خپله اندروني مسله ده او چونکې نن سبا خلک دومره چې دي هغه روشن خیاله شوي دي او دومره د هغې په باره کې چې دی نو لکه دومره روشن خیاله شوي دي چې د هغې دا ذهن داسې جوړ شوی دی چې لکه هغه نن تاسو دا وویل د کراچۍ دا مسله چې مخې ته راغلې ده د کراچۍ په دې مسله کې که ته وګورې نو په دې کې له څومره تعلیم چې دی نو دغې زنانه چې دی نو هغې کړی تعلیم یافته زنانه وه نو دې سره بعضې ټایم چې دوی د مخلوط تعلیم حاصلوي نو دې سره بعضې ټایم داسې وشي چې د هغه مخلوط تعلیم حاصلولو د وجې نه د دوی دا ذهن چې کوم دي دا د غیر مسلم او غیر غماز او دا څومره چې د هغه خلک دي لیبرلز وغیره د دې د ذهنونو کې داسې کار وکړي او د دې د ذهنونه باقاعده خراب کړي نو دغه زنانه چې وه دا د مور پلار او د ټولو نه جدا شوې نه وه او دغه څوک وایي چې 1 میاشت او څوک وایي چې 6 میاشتې او څوک وایي چې 8 او 9 میاشتې مخکې دا مړه شوې ده او د دې خپل کور والا سره دومره رابطه نه وه چې دا اخترونه پکې 2 تیر شوي دي او د دې معلومات یې پکې نه دی کړی نو دا د طالبان چې کوي نو هغوی شریعت ته دا مسله جوړوي نو په شریعت کې د زنانه تعلیم منع نه دی دلته په پاکستان کې علما غټ علما شته دي او جینکې چې دي باقاعده تعلیم حاصلوي خو صرف دا مسله چې ده نو دا د مخلوط تعلیم د وجې نه ده او د هغه مخلوط تعلیم د وجې نه هغوی چې دی نو څه چل کړی چې کوم ICC والا دي عالمي فوجداري کوم دغه چې دی عدالت نو هغې د ملا هیبت الله خونزاده صاحب او د هغې چې کوم چیف جسټس دی ملا عبدالحکیم حقانی صاحب د هغې خلاف د ګرفتارۍ وارنټ جاري کړی دی چې دی خو حالان کې هغې سره خو نه پولیس ته وي دا هسې بس د خلکو ته ښیي بین الاقوامي سطح باندې صرف دا طالبان او د دې د حکومت بدنامول غواړي چې دوی د زنانو په تعلیم باندې پابندي لګولې نو دغې پابندۍ د وجې نه مونږ چې دی نو د دې د ګرفتارۍ اډر جاري کړ نو یاد ساتئ دا هغې د خپل ملک اندروني مسله ده خو به هر حال دا چې د مخلوط تعلیم خو علما کرام په پاکستان کې هم خلاف دي او هغوی وایي چې موږ هم د مخلوط تعلیم خلاف یو او په پاکستان کې یاد ساتئ ګوره علما کرام بعض داسې چې د هغې په باره کې څوک خبره وکړي د افغانستان د طالبانو امارت اسلامي په باره کې نو دوی وایي چې یاره دا ټول علما خو د زنانو د تعلیم خلاف دي نه که دا د تعلیم خلاف د زنانو د پاکستان علما کرام نو دوی هم دلته فتوا جاري کړې وه نو بیا خو چې فتوا جاری شو نو ډېرې داسې زنانه وې چې هغه به د تعلیم نه محرومه شوې خو نه دلته هم د مخلوط تعلیم خلاف دي او هلته هم د مخلوط تعلیم خلاف دي نو دا هسې هغې د هغې چې کوم ذبیح الله مجاهد صاحب دی هغه باقاعده انټرویو ورکړی او وایس یې جاري کړی دی چې مونږ نه دا هغې دا وارنټ منو او نه دا اداره در سره مونږ نه منو چې هغې دا اداره نه مني نو دې کې بیا دغه خبره نشته چې هغې به دونه غټه کاروایي وکړي دې خلاف هېڅ هم نشي کولی او که کوي نو رادي شي افغانستان ته پته به ورته ولګي چې اخونزاده صاحب له دې لاړ شي او چیف جسټس صاحب له دې لاړ شي نو بیا به ورته پته ولګي انشاءالله